بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې موږ تاسو به مستحبات شروع کړل. په مستحباتو کې موږ تاسو څلور مستحبات ویلو. نن زموږ تاسو درس په د پنځم نه وخت لا تر لسم مستحب درس د باقي ان شاء الله سبا ته بل ورسته وایو. پنځم مستحب چې قرات سورۃ تامه فی کل رکعت سوى الفاتحه، لوستل پوره سورۃ دی په هر رکعت کې بغیر د سورۃ فاتحه نه. مخکې موږ تاسو په فرایضو کې ویل چې قرات کول دا شری دا فرض دی، او دلته موږ تاسو چې قرات لوستل شری دا پوره سورۃ لوستل دا مستحب دي. البته موږ تاسو قرات ویل هغه قرات چې مثلا درې آیت لوستل واړه آیتونه دا فرض دي او یو غټ آیت دا فرض ده. خو پوره سورۃ ویل دا مستحب دي. موږ تاسو په فرایضو کې نه وایي چې پوره سورۃ بوای، نه، مستحب چې هغه پوره سورۃ ویل دي او درې آیت یا دوه آیت یا څلور آیت یا مثلا پنځه آیت ویل واړه آیتونه دا چې دا فرض دي، یا مثلا یو آیت غټ آیت ویل دا هم فرض دي. خو پوره سورۃ ویل دا چې دا مستحب ده. شپږم چې تکبیر المأموم سرا بلا مد، شپږم چې دا هغه ویل د الله اکبر د مقتدی دي سرا په پټه سره په خپل ځړ کې بوای بلا مد بغیر لکه شول نه حمزه باندې کشي د لفظ د الله کې چې کوم حمزه ده د باندې کشي مثلا په داسې شکل سره باندې وایي شي الله اکبر. ځکه زیاتره وخت انسان دغه الله اکبر په وایي سره مثلا د حمزه چې د الله جی کې او کشي کې نو په دې سره انسان د لفظ د الله معنا بدلیږي، په دې سره انسان کفر توزینو باید چې به مد سره ونه ویل شي. نو په څنګه سره ویل چې په دغه شکل سره وشي الله اکبر بس. وم چې دا وضع الیدین علی الرکبتین کې خودل د لاسونه دي علی الرکبتین په زنګونو باندې مع تفریج الاصابع سره د خلاص والي دغه چې کله موږ تاسو قاعده کې ناسو قاعده کې موږ تاسو خپل لاسونه په ورونو باندې کېدو په خپل زنګونو باندې کېدو مع تفریج الاصابع. دا په قاعده کې نه، دا په رکوع کې موږ تاسو کله رکوع ته کله زو نو البته موږ تاسو د خپل لاسونه په زنګونو باندې کېدو سره د خلاوالي د ګوتو به موږ تاسو پکې خلاصو. او اتم چې دا بس تو ظهر تر رکوع غړول د ملادي پر رکوع کې په یو شکل سره سیده کول د ملادي سیده کول غړول معنا سیده کول د ملادي پر رکوع کې. نه هم تسویه الراس مع الكتف برابرول، تسویه الراس برابرول د سر دی مع الكتف سره د وګي خپل سره وګي به شي برابر کی وش په خبره دا هم مستحب ده. لسم چې دا رفع الراس بالتسميع وتكول د سر دی سمع الله لمن حمده سره د سمع الله لمن حمده لفظ چې ویلي په دې سره به شي خپل سر به پورته کې د رکوع نه بجک شي.